سلامونه دوستانو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به نن مې درته داسې یو غوره اسانه د پیسو ګټلو طریقه راوړې چې تاسو به هم ډېر ورته حیرانه شئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته یو ویب سایټ معرفي کوم چې صرف کلیک به کوئ او تاسو ته به ډالر درکوي. نو راځئ ویډیو تر پایه وګورئ راسره، او که غواړئ دغه ډول زیات ویډیو ترلاسه کړئ زموږ چینل سبسکرایب، ټلګرام چینل کې هم راسره جوین شئ. دوستانو که چېرته تاسو په خپل ویلټ کې سولانه کرنسي کله لیږلي یا را لیږلي، چې هر ویلټ یې هغه فنټوم ویلټ یا هغه ټرست ویلټ یا هر ویلټ چې هر ټایم تاسو پکې سولانه لیږلي یا را لیږلي یا د سولانه نورې کرنسي دي تاسو کوم ټایم خپل ویلټ ته اچولي یا بیرته مو تیستي، یعنې ټرانزیکشن مو خپل ویلټ کې کړی دی سولانه کرنسي. لکه زما ګورئ دلته ګورئ سولانه مې یو ټایم لیږلې وه، یو ټایم مې بیرته ته لیږلې وه، یو ټایم مې را لیږلې وه. نو دغه ډول مخکې مې هم خپل ویلټ ته سولانه لیږد را لیږد کړی. نو که چېرته تاسو دغه ډول فعالیت په خپل ویلټ کې کړی، زه تاسو ته یو ویب سایټ معرفي کوم چې د دغه فعالیت پر اساس تاسو ته وړیا سولانه درکوي. څنګه چې کتلی شئ $2 مې دا اوس خپل دغه یو ویلټ کې کلیم کړل، او ما سره څو ویلټه دی، راځئ نقطه په نقطه به د ټولو نه مفته سولانه کلیم کوو. دوستانو دا کار به څنګه کوو؟ لومړی به تاسو خپل هغه ویلټ ته راشئ چې تاسو کوم ټایم هغې ته سولانه لیږلی وي. که ستاسو یاد ما تاسو ته د پاوس یا ډراپ معرفي کړی و، د هغه لپاره هم ډېرو کسانو خپل ویلټ ته سولانه لیږلي، نو تاسو د هغه طریقه هم ګټه اخیستی سئ. دلته تاسو کتلی شئ ما سره تقریبا یو 15 ویلټه دي چې دا ما کله چې د پاوس یا ډراپ کارو دا ما جوړ کړي وو، او دې ته مې سولانه هم لیږلې وه، د پاوس ټوکن مې هم وډرا کړي وو، یعنې دې ته ما د سولانه ټرانزیکشنونه کړي دي. نو اوس به دا ویلټونه چک کول، دې څخه به څنګه موږ کولی شو وړیا پیسې وباسو. دوستانو دې ویلټ نه مې کلیم کړل، راځم دغه څلورم ویلټ ته مې دې ته راغلم. دوستانو په دې کې به هم ماته یو مقدار سولانه راکوي، صحیح ده. نو پریدم دا ریفریش تمام سي، دغه تمام شو. دلته دوستانو لومړی د دې لپاره چې موږ فری سولانه ترلاسه کړو، تاسو باید خپل ویلټ تر لږه 1 سنټ سولانه ولېږئ د فیس لپاره. د فیس لپاره باید 1 سنټ سولانه ولېږئ. نو زه راځم دې ویلټ ته مې 1 سنټ سولانه لیږم. دلته به په ریسیو آپشن باندې کلیک واخلو. دوستانو دلته به دا د سولانه ادرس مې را کاپي کړم، ادرس مې را کاپي کړ. راځم خپل بایننس ویلټ ته، دلته ما سره یو څه سولانه ده، نو له دې ځای څخه 100 سنټه لیږم. سنټ باندې کلیک کوم دوستانو بایننس ویلټ کې، او دلته سولانه ورته انتخاب وم. سولانه چې مې انتخاب کړه، دلته د ادرس ورته پیسټ کوم. دوستانو ادرس چې مې ورته پیسټ کړه، دلته به دا لاندې کنټینیو آپشن باندې کلیک کړو دوستانو، او سولانه به سینډ کړو. دوستانو کنټینیو چې مو دلته تاسو ته وایي چې څونه سولانه لیږئ. ما څنګه چې ویل 1 یا 2 سنټه ولیږئ بس د دې فیس لپاره، خو زه غواړم لږ څه ډېر ولیږم، تقریبا یو 20 سنټه ولیږم، ځکه دوستانو دلته چې یو څه کمه ولیږو بې اجازه نه راکوي موږ ته. نو زه راځم دغه 18 سنټه لیږم له خپل بایننس ویلټه، فنټوم ویلټ ته مې کنفرم باندې کلیک کوم. دوستانو کنفرم چې مو دلته خپل فنګر ورکوم تر څو دا ټرانزیکشن وشي. تاسو هم کوشش وکړئ بایننس ویلټ ته سولانه راولېږئ، ځکه بایننس ویلټ ډېر ښه ده ټرانزیکشنونو په اړه. نو دغه د سولانه مې ولېږله. راځم بیرته خپل فنټوم ویلټ ته. دوستانو څنګه چې 19 سنټه زما فانټوم ویلټ ته راغله. ښه اوس به څنګه هغه فری ترلاسه کوو؟ دوستانو که تاسو سره هر ویلټي فکر وکوئ، ټرست ویلټي، اوکې ایکس ویلټ، هر ویلټي، دغه طریقې نه به مخې ته ځئ. لومړی به راشئ خپل ویلټ کې د براوزر برخه یا همغه د ډسکورډ برخې ته. دلته چې راغلی پورته په سرچ به کلیک وکوئ. که هر ویلټ مو لکه زما اوس فانټوم ده، نو زه په سرچ برخه کلیک کوم، صحیح ده. په سرچ برخه چې مو کلیک کړه، دلته به تاسو یو لینک سرچ کوئ. دا لینک به دوستانو لږ کمه کوئ، دا زموږ په ټلګرام چینل کې تاسو ته مایي خیال هغې ځای کاپي کولی شئ. ټلګرام چینل لینک هم په ډسکرپشن کې تاسو ته او لومړي کومنټ کې موجود ده، له هغه ځای څخه لاړ شئ، زموږ چینل هم جوین کړئ، او دا لینک هم له هغه ځای څخه تاسو ترلاسه کولی شئ. دوستانو لینک چې مو ووهه، دلته اوس یو ویب سایټ موږ ته راوازیږي. دغه ډول یو ویب سایټ ده دوستانو، داسې راواز شولو. دلته به تاسو لومړی پورته د کنیکټ آپشن ووهئ ملګرو، او خپل وایلټ به کنیکټ کړو. دلته ګورئ فانټوم وایلټ هم شته او نور وایلټونه هم. دا ګورئ فانټوم وایلټ، ایوې وایلټ، سولفاري وایلټ، ټرست وایلټ، کوین بیس وایلټ، همداشان نور وایلټونه هم پکې شته چې بیا تاسو دا لینک په همغه وایلټ کې هم پیسټ کړئ، خپل آپشن راځي. نو ما فانټوم ووهه، لاندې کنیکټ آپشن ووهو، خپل وایلټ مې کنیکټ کړئ. دلته ګورئ ما ته وایي چې تاسو دومره سولانه د کلیم لپاره لرئ وړیا 0.20 نو دا ما ته بالکل وړیا راکوي. دې لپاره راځم دوستانو دغلته ګورئ کلیم فری سول، په دې باندې کلیک کوم. نو چې په دې مې کلیک کړه، دا به اوس موږ ته راکړي. دلته اوس دا ډول آپشن راځي دوستانو، وایي دغه ټرانزیکشن چې ده دا کنفرم کوي. تمه کېږو دغه صفحه مکمله راوازه شي چې دا ټرانزیکشن ورته کنفرم کړو. نو دوستانو څنګه چې دلته وینئ، دلته کنفرم آپشن وهو. اوس به په همدغه دقیقه زموږ ویلټ ته مفته سولانه راشي.
نو دا د کلیمینګ روان ده، دغه د کلیم سکسس شو. اوس دلته بیرته راځم، ګورئ 19 سنټه اوس یو ریفرش ورکوم، دا به څو شي. اوس ریفرش ورکوم نو ګورئ 80 سنټه شو، تقریبا 80 سنټه دې اکاونټ کې ماته فری راکړه. زه اوس راځم خپل یو بل اکاونټ کې دوستانو فری ترلاسه کوم. که اکاونټونو کې ما سره ډېر ول پخوا ما دې ته سولانه لیک رالیک کړی نو په دې به اوس فری راکړي. نو زه راځم دې اکاونټ ته هم لږ زره سولانه اچوم دوستانو. خپل دې وایلټ ته مې هم 19 سنټه سولانه ولېږله. راځم بیرته دې ډسکور برخې ته دلته سیټ ته داخلېږم او وبګورو چې دې اکاونټ کې هم موږ ته څومره فری یا وړیا سولانه کرنسي راکړي. تمه کېږم ویب سایټ واس شي. نو دوستانو ویب سایټ واس شو، بیا به دوباره کنیکټ آپشن ووهو، بیا به فانټوم وایلټ انتخاب کوو او بیا به کنیکټ ووهو. دا به اوس کنیکټ شي، دغه د کنیکټ شو. نو څنګه چې ګورئ دې کې راته تقریبا 2.0 سولانه راکړې ده. دا یو څه کمه ده خو خیر دا به هم کلیم کو، وړیا ده. نو څومره چې دوستانو تاسو خپل وایلټ ته ټرانزیکشن ډیر کړئ هومره تاسو ته ډیره سولانه درکوي. صحیح ده، دا ستاسو په ټرانزیکشن پورې اړه لري. اوس ما دې وایلټ ته کم ټرانزیکشن کړی، کم یې راکړه، نو دغه د دا مې هم کلیم کړله. څونه به راشي؟ تقریبا یو 13 سنټه دا هم راکړه. نو ما سره نور وایلټ هم دي دوستانو، زه به نور په خپله چې کوم یو خبره بله ده چې کله مو سولانه کلیم کړه نو بیا به تاسو یو کار کوئ، دلته به راشئ، په دغه به کلیک کوئ او دلته به دا سیټینګ ووهئ دوستانو. سیټینګ چې مو ووهلو دلته به راشئ، دلته یو آپشن ده کنیکټډ اپس، په دې به کلیک کوئ او دلته به دا ویب سایټ ډسکنیکټ کوئ. صحیح ده، ځکه دا نور موږ ته په درد نه خوري، نو د وایلټ د امنیت لپاره دا باید بیرته ډسکنیکټ کوئ. نو دا د ډسکنیکټ شو. نو دوستانو زه راځم، ما سره تقریبا 15 وایلټه دي، زه به دا ټول چک کم او په آخر کې به ریزلټ تاسو سره شریک کم چې څومره سولانه ما ځان ته جمع کړه فری. ښه نو دوستانو ما د ټولو وایلټونو کار خلاص کړل. داسې څنګه تللی شئ، بعضو وایلټ کې راته 80 سنټه راکړي، بعضو کې $2، بعضو کې $0.5 تاسو کتی شئ. په دې کې ځینو وایلټونو کې بیا څه رانه کړل ځکه هغه وړ نه ول، ما ټرانزیکشن نه و کړی. خو تقریبا یو 10 وایلټ 9 وایلټو کې ما ته تقریبا دغه پیسې راکړې. همداشان دې خواته ته څنګه چې تاسو ګورئ یو 80 سنټه په ټرس وایلټ کې راکړل، نو دغه پیسې ما له دې څخه وړیا ترلاسه کړې. اوس راځو دې ته چې دغه پیسې به موږ څنګه کولی شو ولیږو، یا او لومړی یو ځای راټولې کړو، دا ټولې له دې ټولو وایلټونو یو ځای ته راټولې کړو، هغه خپل بایننس یا ټرس وایلټ یا بل څه ته ولیکو. دې کار لپاره دوستانو تاسو له دې ځای څخه هم مستقیم بایننس ته لیږلی شئ. خو دلته بیا یو پرابلم، یو مشکل دا لري چې ستاسو 20 سنټه د وایلټ کې پاتې کېږي او تاسو ته اجازه نه درکوي هغه ولېږئ. خو زه طریقه ښیم چې ټول مکمل ولېږئ. نو د دې کار لپاره مثال ما سره په دغه وایلټ کې تاسو کتلی شئ 80 سنټه دي، زه غواړم دا ټول ولېږم بایننس ته. دلته به دغه پنسل په نښه باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو ته آپشن درکوي، دا ګورئ سیکرټ آپشن. په دې نه به دا لاندې آپشن باندې کلیک کړئ، شو سیکرټ باندې، نو دلته به دغه ټکی ورته آن کړئ، لاندې به کنټینیو ووهئ. دلته ستاسو دوستانو د وایلټ یس په ووهئ، د وایلټ هغه 12 کوډونه مو درکوي. دا دلته کاپي آپشن هم تاسو ته درکوي، دا به کاپي کوئ. کاپي چې موږ لاړ به شو بایننس وایلټ ته. بایننس وایلټ کې به د دې کار وکړو چې مکمل دا موږ شو کړی خپل بایننس ته ولیږو. نو زه دلته راځم په بایننس وایلټ کې په دغه د وایلټ برخه باندې به کلیک کوئ او دغلته چې راغلی دلته به امپورټ وایلټ باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده، امپورټ وایلټ چې مو دغلته به دا ټکی ووهئ ورته او صبر وکړئ، دا 3 ثانیې تمام شي، لاندې به کنټینیو ورته ووهئ. دلته به اوس دغه کم کوډونه چې مو واخیستل دا به پیسټ کړو، لاندې به امپورټ ووهو په دا زیړ رنګ کې چې ده، نو دغه وایلټ به موږ ته دلته امپورټ شي دوستانو. ښه نو دوستانو وایلټ چې مو امپورټ شو دا ډول آپشن راځي، لاندې به کنټینیو ووهئ او کیسه به تمامه شي. صحیح ده، نو دغه د ما وایلټ امپورټ کړه، دا ګورئ دریم وایلټ مې هم امپورټ شو. داسې امپورټ شولو بیک به لاړ شئ، دا وایلټ تاسو ته دلته راوازیږي. صحیح ده دوستانو، دا چې دلته تاسو ته راواز شو نو ګورئ هغه ستاسو سولانه پکې ده. اوس به دا سولانه څنګه بایننس ته لیږو، په همدې سولانه باندې به کلیک کړو دوستانو، یا هم تاسو دغلته پورته د سینډ آپشن باندې کلیک کوئ. چې په دې مو کلیک کړو دلته به سولانه ورته انتخاب کړئ، دا کوم چې فری له ویب سایټه وډرا کړه. دلته اوس تاسو ته وایي چې ادرس ورکړئ. تاسو کولی شئ نورو وایلټونو ته هم له دې ځای څخه وډرا کوئ او کولی شئ دلته بایننس ته هم ډایرکټ ډیپوزټ کړئ. دا ګورئ د بایننس آپشن هم شته، خو زه غواړم دا لومړی خپل وایلټ کې راجمع کړم بیا له هغې ځای څخه ولیږم. نو دې کار لپاره زه دلته خپل د وایلټ ادرس انتخابوم. دغه خپل وایلټ مې ووهه، وایلټ ادرس مې انتخاب کړ، لاندې کنټینیو ووهو ورته دوستانو. دلته دا ماکس ووهو، زه غواړم ټول ولیږم، نه غواړم یو سنټ هم پرېږدم. نو دلته چې مو ماکس ووهه دوستانو، اوس دلته بله صفحه راځي، لاندې کنفرم وهمه. نو اوس دلته خپل فنګر ورکومه، نو دا پیسې به اوس ټولې ما ته له دې ځای څخه لاړې شي زما د بایننس وایلټ ته، کوم چې زما اصلي ده. نو دا ګورئ ټرانزیکشن سبمیټ شولو، دا پیسې اوس کټېږي له دې ځای څخه او ځي زموږ ریل وایلټ ته دوستانو. نو دا ګورئ دغه دي ما ته
زما بیننس ته راورسېده سولانه. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ خپلې پیسې څنګه کې له هغې ویلټو راجمع کوئ. بیرته به دا د ویلټ آپشن ووهئ، دا به اوس ډیلیټ کوئ. بیا که غواړئ بل جمع کوئ، دلته به دا منیج ووهئ دوستانو. منیج آپشن چې مو ووهلو، دلته به دغه پنسل نښه ووهئ او دا ویلټ به بیرته ډیلیټ کړو ځکه کار نور تمام شو. دلته به ریموو ویلټ ووهو، کنفرم اینډ ریموو به ووهو دوستانو. او دلته به اوس خپل د موبایل فنګر ورکړو، فنګر هم نه وایي، کار یې تمام شو، ډیلیټ شو. اوس په همدې طریقه کولی شئ بل والټ راوړئ، امپورټ کې پیسې بایننس ته ولېږئ. نو دغه رقم ټولو نه یو والټ کې جمع کوئ. زه راځم همدا کار کوم، اخر کې ریزلټ شریکوم. ښه نو دوستانو، تاسو کتلی شئ $15 بالکل فری او مفته مې ترنه راجمع کړل ټولو والټو. نو دغه بالکل فری او مفته سولانه ګټلو طریقه